د قیامت په ورځ به تاسو بلل کېږئ لکه څنګه د هایسکول ټیم دی یا د مدرسې ټیم چې بیا دننه حاضري لګېږي پلانی د پلاني زوی که دوه درې نومونه پرله پسې وو یو رقم و په هغه کې بیا د پلار نوم هم ورسره وایي صحیح سلو نو د قیامت په ورځ به هم دغسې انسانان را بلل کېږي را ولاړېږي په خپل نامه باندې آبائکم د مور پلار پر نامه باندې علما فرمایي یو بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې د مور نوم به د قیامت په ورځ اخیستل کېږي پلانی د پلانی زوی ولې په هغه کې یوه بنیادي وجه دا هم د عزیزانو چې مور خامخا معلومه ده چې د دې څه پیدا شوی دي ټیک شولو و په حیوانانو کې مور معلومه ده و چې دا د پلانی مطلب دا غوا ده دا سمندر دی دا غویی دی هر شی چې د دې مور څوک ده پلار نه دی معلوم صحیح سلو داسې اوس په کافرانو کې راواخله نیمه کافران که درته وایم بلکې پوره کافران درته وایم د هغو پلرونه نه دي معلوم نو چې نه دي معلوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو قول دا دی چې هغه به د مور په نامه یادېږي پلانی د پلانی زوی هغه دې راولاړ سي لیکن بیا دا حدیث دی د ابوداود شریف حدیث دی پیغمبر اسلام فرمایي د پلار نوم چې دی هغه اخیستل کېږي ته به د خپل پلار په نامه باندې راولاړېږي پلانی د پلانی زوی هغه په هغه ځای کې چې د هغه پلار معلوم دی لکه عام طور مسلمانان راواخله علما فرمایي په هغې کې دا ترتیب شته چې بیا به د پلار په نامه ورغږ شي او داسې بیا ترتیب شته چې وچاته د مور په نامه ورغږ کېږي داسې شته چې د مور او پلار دواړو نومونه چې دي هغه اخیستل کېږي دی به راولاړېږي نو لهذا د الله رسول فرمایي ښه نوم پر ځان باندې کښېږده چې د قیامت په ورځ د نور جهان پر مخ باندې ونه شرمېږي اوس بېکاره نوم چې سړی کښېږدي او نو بیکاره نوم دا اوس موږ ته راواخلئ څونه ډېر غټ غټ افیسران راواخلئ میجران راواخلئ فوجان راواخلئ وزیران راواخلئ دا په کوچنیوالي باندې خو عام هلکان یې څه خاص کیسه نه لري بس عام نوم چې دی هغه ورباندې کښېږدي لیکن سبا دی غټ منصب ته ورسېدی په هغه نامه باندې وشرمېږي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ